کو چېرې تاسو خپل یا د خپلې ادارې او کمپنۍ مقصد معلومول غواړئ نو تاسو له به ماضي ته تګ پکاري. په ایکسپیرینس ټریننګ او په اسلحه کې چې کوم څیز ته زیات اهمیت حاصل دی هغه د دې څیزونو رفتار دی. یعنې دوی خپل ټارګټ په څونه تیز رفتارۍ سره حاصلولی شي. او د دې مثال داسې ورکولی شي چې یو غشي کله خپل ټارګټ ولي نو چې څونه په تیز رفتارۍ سره دی لاړ شي نو دی به خپل ټارګټ په صحیح طریقې سره ولي او د کې به قوت هم ډیر وي. نو اوس سوال په ذهن کې دا راځي چې د دې غشي زمونږ د ادارې او زمونږ د مقصد معلومولو سره څه تعلق دی؟ نو د دې زمونږ مقصد معلومولو سره دا تعلق دی چې څنګه یو غشي بالکل د ټارګټ په اپوزیټ ډایرکشن کې په 180 انګل باندې څونه چې رستو لاړ شي نو هغه مره به دی ډیر په تیزۍ سره خپل ټارګټ اړخ ته ځي. نو دقه شانتې که مونږ او تاسو د خپل ځان یا د خپل ادارې مقصد معلومو نو مونږ او تاسو له به دومره په تیزۍ سره رستو تک پکار وي خپل ماضي ته نو هله به مونږ بیا خپل ټارګټ ته ډیر په اسانه سره رسو. مطلب خپله ماضي به نه ایرو او خپل ماضي کې به داسې څیزونه ګورو چې د هغې د وجې نه مونږ ته انسپریشن میلاو شوي وي او د هغې په بنیاد باندې به مونږ خپل د مستقبل سټریټجي جوړو. او بعضې خلک د مستقبل پلانینګ او په سټریټجي کې خپله ماضي ایر کړي هغوی بیا ځکه د مشکلاتو ښکار شي. نو ځکه هم محمد طوفان صاحب وي چې په ځان مې پروا نشته کو مې ځان پاتې کېږي چې مخکې زما رستو مې جانان پاتې کېږي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.